د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد پخواني قوماندانانو او لوړپوړو چارواکو باندې غږ کړی چې تیر هیر کړئ او د ملت د راتلونکي په اړه فکر وکړئ. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد پخواني چارواکو او خپلو نظامیانو ته ویلي دي پخواني اختلافات شاته وغورځوئ او د افغانستان پر راتلونکي فکر وکړئ. که چیرې تاسو اوس هم پخواني جګړې او پخواني اختلافات په زړونو کې ساتئ نو افغانستان به هیڅکله هم پرمختګ ونه کړي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو دفاع وزیر یعقوب مجاهد په کابل کې د دلو د 26مې نیټې په مناسب په یوه غونډه کې چې د شوروي اتحاد د سرو لښکرو د ماتېدو او له افغانستان څخه د وتلو د 32مې کلیزې په مناسبت جوړه شوې وه، د طالبانو له غړو وغوښتل شول چې د تیر هیر کړئ او پخواني سیاسي تړاوونه اختلافات شاته پرېږدئ. هغه ټینګار وکړ چې که دغه غچ اخیستنې په فکر کې اوسئ دا نظام به دوام ونه کړي او هغه کسان چې د واک په لټه کې ول نن یې حتی قبرونه هم نشته. د طالبانو دفاع وزیر زیاته کړه د برتري معیار ژبه، قوم او سمت نه دی بلکې تقوا ایمانداري ده او د طالبانو له غړو یې وغوښتل چې د ملت د راتلونکي او د داسې تاریخ د جوړولو په اړه فکر وکړي چې راتلونکی نسل پرې ویاړ وکړي. همدارنګه عبدالسلام حنفي د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال په همدې مراسمو کې وویل چې افغانان باید د اسلامي نظام شکر ادا کړي او د طالبانو له منصبونو یې وغوښتل چې له خلکو سره په ښه اخلاق چلند وکړي او د هغوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د تیر میلادي کال په وروستیو 3 میاشتو کې لسګونه امنیتي ځواکونه او د پخواني حکومت چارواکي نیول شوي او شکنجه شوي دي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر تر بیا ښې چارې.